ها بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو اکسل ته. اکسل ورډ هم خلاص او پاورپوینټ هم خلاص و. اکسل د خیر شروع کوو. د اکسل د خپل پروګرام د خلاصولو لپاره یا د هغې اوپن کولو لپاره موږ ته مختلفې لارې دي څنګه چې موږ په ورډ کې وي دا سیم لاره ده. مثال که غواړئ سیم ډي لارې هم اوپن کړئ اوپن کولای شئ سټارټ ولیکئ صحیح ده. او اکسل به څه کړئ اکسل به دلته ولیکئ اوپن مشي سره صحیح ده. دلته نه مو اوپن کېدای شي ال پروګرام سره سره په ال پروګرامز کې طریقې شته دي مطلب پوه شوې افس شو مایکروسافټ افس صحیح شو ځینې هم اوپن کولی شي دا خو درځي درته که دا خو ایزي طریقې دي چې خلاصولی شي خلاصول اسانه ده. ښه اصل کې راځو اول کې د اکسل څه ته وایي اکسل څه شی دی دې په اړه باندې به څه وکړو لږ به رڼا واچوم پښتو خبره. ښه کمپیوټر به څو De exemplo, eu só pasa si tuviera uno que vaya a ir موږ شغل له الصبح درس د راځي غیر حاضر مو په خپل ځای کې ښه بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ اکسل پروګرام مخکې ګوره موږ هم ویلو چې کمپیوټر د څه لري یو مثال د هارډویر د بل سافټویر کې چې موږ د ویلو چې اپلیکیشن سافټویر دی سیسټم سافټویر دی. په اپلیکیشن سافټویر کې موږ ویلو چې ایم ایس افس چې دی موږ سره فل پیکیج دی فل هغه پیکیج کې موږ سره ورډ دی اکسل دی پاورپوینټ دی اکسس دی. نو ورډ او پاورپوینټ نو ویل اکسل دی. اکسل د څه لپاره استعمالیږي او څه شی دی ګرم اکسل از ون اف مایکروسافټ پروګرام دا چې د هم د یو ایم ایس افس شی دی یو پروګرام یو برخه ده چې څه لپاره استعمالیږي د کیلکولیشن لپاره استعمالیږي او دا یو دلته موږ سپریډ شیټ اپلیکیشن هم ویلی شو سپریډ شیټ اپلیکیشن هم موږ ویلی شو. سپریډ شیټ څه ته وایي مخکې به راځي یوزر په بینک کې استعمال شو بزنس لپاره استعمال شو مثال خپل د پرسونل د وړوکي بزنس لپاره چې هغه کې محاسبات وکړي هغه ریکارډ جمع کړي هغه لپاره هم زده کولی شي. خپل پرسنل یوسیج لپاره مثال ته غواړئ چې یو د دفتر یو ورکوړی دفتر وي نو هغه لپاره ریکارډ جمع کړي مثال د هغو کې لیجر واسطه بینک سټیټمنټ به جوړولی شي مثال د ټول کلکولیشن په دې کولی شي په اسانۍ څه کړي وکړي. او د سکول لپاره د نومسټري لپاره سمال پروګرام used for creation of financial calculation daily in monthly reports graphical charts graphical chart هم شته مثال د میاشتني د ریپورټ د ورځې ریپورټ لپاره ما یعنې ډېر زیات ریپورټونه جوړ کړي دي اکثره په امتحان داسې نورو مخابراتي شبکو کې څه کېږي همدغه اکسل نه کار اخیستل کېږي اکثره غړي ادارې دي د فاینانشل کوم چې کارونه کوي په دې اکسل کې کوي مثال ده صحیح ده. او د اکارډینګ ټو مثال دلته یو سروې کړی وي هغه سروې لپاره یو ریپورټ جوړوي مثال هغه ریپورټ لپاره ګرافیکل چارټ استعمالولی شي صحیح دي کلمې سره. file of excel is called flat database or flat file. ما به لکه ما چې کوم ډیټابیس جوړ کړی مخکې که ما چې چاته ښودل ما اکسل ډیټابیس جوړ کړی د هغه به خاطر په اکسل څنګه ډیټابیس جوړوي ما به ورته ویل چې دا فلیټ ډیټابیس دی نو خو نه پوهېده که نه ځکه فلیټ ډیټابیس څه ته کېږي چې مثال د دې کې یو هغې فلیټ فارم جوړولی شي فلیټ فارم جوړولی شي مثال دا ډیټا تاسو څنګه سرچ کړي بای نیم بای ډي بای نیم بای ایزیشن مطلب ډیلیشن کې کولی شي وکړي دا شان ما ډیټابیس جوړ کړی دی اکسل کې خو په اکسل کې به دا لري چې ډوپلیکیټ هم راتلی شي د ډیپنډنسي هم پکې راتلی شي مثال دا او ډیټا چې دوباره هغه شي پکې ډیټا دا شی دا یو څو مشکلات څه پکې پرایمري کې نشي ورکولی فارم کې پکې نشي ورکولی اکسل کې که نه دغه صرف د وړوکي د سمال پروجیکټ لپاره د سمال بزنس لپاره څه کولی شي استعمالولی شي اکسل. نو د اکسل چې دی نو دلته فلیټ ډیټابیس هم ویلی شي. د اکسل ایکسټنشن چې دی موږ سره په د ورډ چې دی ډي او سی ایکس و صحیح شوه په ډي او سی ایکس چې دی د 2010 لپاره 2013 د افس لپاره استعمالیږي. ډي او سی چې دی د 2003 افس او 2014 افسونو لپاره چې دی ډي او سی فایل ایکسټنشن دی او د اکسل 2011 چې دی د 2000 او د 2003 چې دی ایکس ال اس دی او د 2000 هغه لپاره 13 او 10 لپاره چې دی موږ سره ایکس ال اس ایکس دی ایکس ال اس ایکس دی صحیح ده. دا ایکسټنشن دی چې موږ په دې ایکسټنشن باندې موږ کولی شو د اکسل فایل څه وکړو وپېژنو د هغه ایکسټنشن همدغه لپاره identification of files that belongs to word صحیح ده که نه
collection ها بل ترى collection of rows and columns are called pages څه لپاره دا څو ور اکسل کې ګورخه او collection of rows and columns are called pages collection of pages are called sheet collection of sheet are called workbook or file of excel رو پیس نسوي رو خطوي خطوي رو دا یو رمز دی ورو ده رو دا ستون ته وایي روس دا ګوره ورټیکل چې کوم دی یو موډل یو فوقي دی چې کوم هغه سره هغه روز دا کنه روز موږ ریکارډ ویل شو روز ریکارډ کالمز او فیلډ کالم ته فیلډ ویل شو سیدا ورې ورته مخکې راځي دې سوي collection of row and columns are called pages یو څو د مطلب د کالمونو او د روګانو مجموعه یا سیټ تصویر کیږي پیج ورکی او کی collection of pages are called sheet او the collection of sheet are called workbook صحیح شو څنګه workbook ورخه collection of pages دا څنګه ماشي collection of rules کنه دا څنګه دا څه مثلا دا مثلا رو دي څه دي دا مثلا رو ده ها دا چې تخکر دا مثلا عالم ده دا مثلا رو دا A B C چې ګرځي دا د کالم نیم دی دا 1 2 3 دا څه مثلا دا مثلا د رو نوم دی خو شو کنه مطلب دی چې وای کنه collection of rows columns کال څه pages ورخه دا پیج دی کنه دا ورا دلیم د collection وخت یو خاصه تاسو ورا رکه کې باندې دا ورا کوم څه دا پیجز دی پیجز دی کنه ها دا څه شي کلم دم ګوره دا رو دی سره کا دا ټول رو دا کنه دا یو رو سره دا ټول کالم دی سره استاد د collection of row collection of row کال پیج دا پیج دا یو پیج دو دا څه شي دا یو پیج دی یو پیج دی مثال د هغه یو پیج کوم ځکه ختمي څه ویږي د A نه واتر آی پورې دا کالم سی او تر یو وسره خپل سی مثلا یو سره خپل سوریا وسره خپل شي مثلا روي چې کله سایز کله چې یو پیج سایز یې کنه ان آیا پوروي شو او روي سره وسره خپل هغه څه کې یو پیج کې راځي کې هغه نه کوي ګوره کې نه مانی لازم خلاص اول آی سیدا هذا شيء مثلا دا د څه دا وسره څه شي دا یو پیج شو دا یو پیج شو صحیح شو کنه دا څه شو collection of row کالم دا collection دا کالم دا رو ده دې کالمونه مجبور سره کیږي پیج کیږي صحیح ده collection of pages are called sheet دا شیټ نه دا شیټ دا collection څو پیجز شي په یو شیټ کې راغلي دي یو شي څو پیج راغلي ځکه وایي چې collection of pages is called sheet دا ورابر شیټ خلاص کا دبل شیشته کنه شو دې کوم څو پیجونه تاسو سره دی ور آی طرف دا یو پیج شو ها او هغه طرف شرن دوسه سو پی collection of pages کار څه شیټ دا شیټ دی یو شیټ کې څو پیجونه پیج په پیجن ان شاء الله خاصه پیجنه collection of sheet are called workbook collection of sheet دا شیټ دا مکمل دا یو شیټ دی دا یو شیټ څه کار کوي کنه دا کوم څه د سوي ټول سره سره یو دا workbook وایي workbook شیټ دا غواړي سیده کنه دا ورکبوک وای یا ورکشیټ یا ورکشیټ یا ورکبوک دا کوم مکمل شي تاسو د ایکسل یو فایل راځي څه ورکبوک کی collection of sheet is called workbook collection of pages is called sheet collection of columns or rows called pages سیده بل څه وای په ایکسل کې چې موږ سره د ایکسل انفارمیشن موږ سره کنه په 2019 کې موږ سره دومره سیلز سیل خو پیسې ده سیلز اندغه سیل وای چې وی پیژنې خاصه کنه ده سوي ده في تسلو يا إذا سوسي لونه ده سل سل هو سوي هجرة ده هجرة ولكن هجرة يعني ده سونو سل دون سل بكده لاسكي دوزار عقل كسيده دوزار دريك دون سل روزو دومرا كلامو دومرا سل بكيو هذا لاسكي سونو سل زورا أدونا روز بكيدي سيشوا أدونا بكي كلام زي دونا بكي شير دي دونا بكي بيجز دي کسو د تو وای کنه چې دا روز سل څنګه موږ معلومول شي مثال روز څنګه معلومول شي څنګه کار معلومول شي څنګه معلومه
ګوره ښه سټارټ کې ودرېږې دلته ودرېږې کنټرول پرس کې کومه ځای راوستې اکس اف ډي چې د برو ایکس ال دا څه شی دی موږ سره کنټرول پرس کې او دا ایرو کې څه دی لیفټ رایټ ایرو کو پرس کې اخري کالم ته راولي اخر بل کالم نشته دی اخر کالم څه نشته اول کالم نشته خیر دی بل کالم نشته دی دې خو ودرېږه واپس رایټ واپس لیفټ ته راځي سر ته راځي کنټرول پرس کړه ډاون وه کوم چې ته راغلی اوس وګوره ښه څونه کالم دي سره روز دي دا روز دی څونه روز دي یا لس یا لس لکه او اته سره یو زره پنځه سوه شپږ اته سره څه دي دا سره روز دي دلته څه لیکلي دي دا لس لکه او کالم چې دومره شپږ زره هغه که غواړې چې سل معلوم کړي دا روز او ضرب د کالم کا هغه سل دی ګوره ښه دا دلته ولیکه لس اته شپږ ښه نو خو دا ښه اوس کنټرول او پاس ته راوړئ دلته مثال دلته واچوه صحیح شوه دا کنټرول رایټ کلیک د دې یو کالم ایکس اف ډي آی دا د دې نوم د مطلب دا چې د هغه کې ضرب کې څومره راځي د هغه کې څه ده په 2010 کې د نمبر په اړه نظر لیکل شوي وي هغه نمبر په ځای کې انسان چا څومره راوړي هغه سره ضرب کې تا ته به سل درکړي مثال دلته څو لیکلي دي دلته لیکلي موږ سره څه لیکلي 14 300 صحیح ده که نه اوس ضرب دا ضرب دی دا څو راغله دومره دي که نه ډېر نه دي دا وګوره 11 دي که نه 11 اته نوي دا څه شی شو موږ سره دا موږ سره کالم شو دا موږ سره سیل شو دا موږ سره رو شو دا موږ سره کالم شو پوه شو نه کالم موږ سره دی په دغه کې او شیټس چې دی موږ سره په عمومي په اکسل کې موږ څه دي 255 شیټ موږ سره دی صحیح شوه او دومره پیج موږ سره دی صحیح ده داسې کوم که بیا پیج معلومولی شي موږ شماره څونه دي صحیح شو که نه انشاءالله صحیح مطلب دا باندې پوه شو که نه مطلب دا دونه څه معلومات د اکسل په اړه باندې خبر څه وایي رو څه ته وایي رو وایي collection of cells in a horizontal line is called row رو او ریکارډ څه فرق ماته رو ته ریکارډ یو شی دی collection of cells in a horizontal line is called څه شی رو ان دا اوس د collection of cells دی که نه دا څونه سیلز اوس موږ ته وویل دغه ته څه ویل کېږي رو ویل کېږي ریکارډ دغه ته ریکارډ وګوره ها complete information about something in a row is called record complete مکمل معلومات د رو په اړه باندې د یو څه په اړه باندې هغه څه وایي هغه ته ریکارډ وایي مثال دلته څه لیکلي وي دلته لیکلي وي دا څه دی نیم دی دلته لیکلي نیم علي دی صحیح شوه دا څه دی مثال علي نام پلار نوم څه دی که نه دغه ته څه ویل کېږي دغه ته ریکارډ ویل کېږي علي دا ریکارډ دی نوم څه شی دی نوم څه شی دی د علي دی دغه ته ریکارډ ویل کېږي دا چې د مثال ریکارډ چې هغه نه وي دا سره بې معنا وي دغه څه ریکارډ ویل کېږي collection complete information about something is called record row heading are used for identification of row or record دلته څه رو هیډینګ ویل کېږي ها دا نمبر ستا ته ښکاري دلته څه وایي د رو هیډینګ ویل کېږي دلته ګورې خیال دې کړی دا اف څه معنا ده اف معنا ده چې په اف کالم کې او په 11 څه کې رو کې دا کالم دی که نه دی دا آی صحیح شوه که نه دلته ولاړې که نه دې کې آی کالم دی صحیح شوه او په کومه رو کې 1200 رو کې څه لیکلي آی 1200
دلته نوم لیکلی شي دا خو ته نور پېژنې که ته جنرال بار وایي دلته شنو خو پېژنې هغه نه کړه صحیح ده بل څه شی ده کالم د کلکشن اف سیلز ان ورټیکلی لاین دا ورټیکلی ده دغه ته څه ویل کېږي کالم ویل کېږي ورټیکلی لاین څه ویل کېږي کالم ویل کېږي او فیلډ ته ویل کېږي وایي single information about something in column is called field دا څه وایي دا single information دی کنه ده علي بلانکې دا single information دغه ته څه ویل کېږي فیلډ بل چې column heading ABC are used for identification of column د ABC چې دا چې د ښکاره د شي identification of column بل د سم څه دی خو د دې خدا شانتي دومره شیټس دومره پیجز دومره کالم صحیح ده اس چې ایکسل په باندې معلومات په ایکسل کې موږ په ایکسل کې موږ څه وایو په ایکسل کې موږ فارمولې وایو فنکشن وایو صحیح ده دا داسې څیزونه کې وایو ښه موږ یو صفت دی که څو درته ووایي چې که نه زه کنټرول پلس الټ څه وهم رایټ کلیک کوم چې وهم که څه درته ووایي که نه چې زه دا خبره زه نه منم چې مطلب د همدونه کار په دې کې شته دی دلته راشه انزرټ کې ورته ووایه انزرټ څه شی که انزرټ څه شی انزرټ کالم انزرټ د نوم راځي نه راځي کنه څه وایي to prevent possible loss of data Excel cannot shift non-blank cell for another shift is another location which inserts or delete data from if you don't have data cell څه وایي د نو زموږ سره نشته ده او که ته چې د مثال ته ورته چې لاندې راشه دلته او ورته څه کړه تاسو اخري او تاسو نور څه نور هغه نشته ده گنجائش نشته چې تاسو ډیټا زه د بل څه کوم انزرټ څه ده یو روم انزرټ څه وایي loss of data so cannot shift on the cell د اخري د جواب څه خبره کله چې رول انزرټ کې ورته ایسن انزرټ کې څه کې درته تا وایي چې موږ سره په ایکسل کې د دې ځای نشته دی دې سوال خو نشته دی پورې بالکل کلیر دی په فایل کې د فایل او د ورډ چې دی زه شکر به هم په اخر کې پروټیکټ کې چې دلته دغه د پروټیکټ شیټ او پروټیکټ ور بوک سټرکچر څه دی دغه کې چې ما د کرنټ شیټ د دې شیټ څه ته وایي او وربوک شیټ ته وایي شیټ چې د مثال دغه شیټ وایي صحیح شو دې ته شیټ وایي دا شیټونه دي هر شیټ ته کولای شي پاسورډ ورته کړي صحیح ده او دا وربوک ته د ټول هغه ته یو نه څه وایي د ایکسل د دوه شیټونه ده یعنی د ډېر شیټونه یو نه زیات شیټونه هغه څه وایي هغه ته وربوک وایي او د کالم او د رو جمع چې د پیج collection of pages is called column row او record یو شی ده column او field یو شی ده یو معنا لري څه او بل کې څه نشته نو ټول ما دغه خبره دي شو په ځینې به ما اساس نه دي لما ته ویل د ورډ کې نور خو اصل شی مشکل په ورډ کې وګور پنځه هم کې دا شان خبره دي دا تاسو ویل دي کنه خیر سره بیا مثال ګور خاپ دا د دې خو په دې څه نه مشکل نه بالکل مشکل نشته کنه دا مر سنټر څه وایي مر سنټر کې څه دی کنه مر سنټر کې د سودانه کالم څه کې د سودانه سرنو شې د څه کې د مرش کې مرش مطلب یو بل سره یو ځای کې یو رو ته جوړي یو رو ته جوړول غواړي ته آپشن درکې مرج اند سنټر مرج اکراس مرج سیل اند دلته لیکل کړي دي دلته یو څه شریک مثال دی کابل دا غواړي ته یو څه شي کې یو سیل کې یو رو کې راوړي کنه نو څه ورته دا مرجم کا او په څه کې په سنټر کې دا لیکل په سنټر کې راوړه سو مرج اکراس کا مرج کا بل څه وړه مثال مرج سوچ د سیل د سیم رو انټو د لارج سیل مرج سیلز ګورخه مرج سنټر درا سره نوستل
ورته چې مثال مرج اکراس دا وګوره مرج کړل خو سیګل دا کارو روګانې مرج کړل منځ کې سره خو هغه ما سیر نه کړ چې نه مرج کړل سره تاسو ورته چې مرج and merge cells مرج سره مشکل ان مرج سیل ولج په خاص ان مرج دا مرجینګ ټیکسټ ریپینګ څه د ټیکسټ ریپینګ تاسو په پاکیج کول دا غته وځي دا پیج لیاوټ اته صحیح ده دا لیکل خپل ریپ کوي بل څه جنرال دی نو مساوات وایي صحیح ده د کیسې موضوعات دي چې د کنډیشن فارمیټینګ کې یو خاصه خبرې دي فارمیټیبل کې سیلز کې څه شو انزرشن دا یو ډېر مهمه دي صحیح ده څه خو نشته وګورئ چې بول ان شاء الله بالکل کلیئر ده اکسل